په دې کائنات کې خدای او بادشاہی د صرف یو ذات د رب العالمین جل جلاله ده، او هغه رب داسې رب دی چې هغه ځان سره څوک شریک نه لري، او چې څوک ور سره ځان شریک کوي نو نیست او نابود کیږي او د عبرت مقام یې ګرځي. هغه داسې ذات دی رب العالمین جل جلاله چې خپل په صفاتو کې هم ځان سره څوک شریک نه مني، خپل په ذات کې خپل په صفاتو کې هیڅ قسمه شرکت چې دی هغه د چا نه برداشت کوي. او هر کله چې څوک هم د خدای دعوه وکړي، د لویوالي دعوه وکړي، نو هغه رب العالمین جل جلاله هغه ته وایي چې دا خو زما صفت دی، بادشاہی زما ده، کائنات ما جوړ کړی دی. په دې کې د خدای دعوت څنګه کوي؟ نو منګه تاسو مؤمنانو مسلمانانو ته رب العالمین جل جلاله هم دغه فرمای چې تاسو که بندگی او عبادت کوئ نو هم زما به کوئ، که تاسو یریږئ خوف او خطره محسوسوئ نو هم زمانه به محسوسوئ، که تاسو سره ټیټی کوئ نو هم ماته به کوئ، که تاسو څه غواړئ نو هم ما نه به غواړئ. ستاسو هر یو حاجت هر یو ضرورت هغه به زه پوره کوم، خو تاسو به صرف او صرف زما منئ. ما چې کوم احکامات درلیږلي دي په هغې به عمل کوئ، څومره پیغمبران مې در استولی دي د هغې خبره به منئ. نو هغې نه وروستو چې تاسو څه هم غواړئ دنیا کې به هر څه درکوم، پس د مرګه ما ډېر انعامات مقرر کړي دي، جنتونه دي، هر څه به درکوم. عزتمندو مسلمان او مؤمن بنده چې هر کله خپل شان وپېژني، خپل ځان وپېژني، نو دته رب العالمین جل جلاله ډېر څه ورکوي چې څه د ده زړه خوښه وي هغه ورته ورکوي. په دنیا کې چې څه د ده د زړه مرضي وي بیا هغه ورته الله مسخر کوي. ولې؟ الله وایي چې انسان دا هر څه ما تا لره پیدا کړي دي، ته مې خپل عبادت لره پیدا کړی. نو مسلمان خپل شان هیرول نه دي پکار مسلمان لره چې الله جل جلاله دومره لوی دولت د کلمې ما او تا ته نصیب کړی دی، نو د دغې دولت قدرداني وکړو، شکرګزاري وباسو د دې چې الله ډېر لوی نعمت او دولت ته ما ته راکړی دی. او د دې قدرداني څه ده؟ هم دغه ده چې د دې د لاندې به ته ژوند تېروئ، د دې نه هټ کر به زندګي نه تېروئ. که منې نو د یو ذات به منې، که ژوند تېروئ نو هم په هغه طریقه به تېروئ په کومه طریقه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیر کړی دی او ما تا ته یې ښودلی دی. هر کله چې صحابه کرامو هغه ژوند خپل کو، دنیا د هغې قدمونو ته لاړه، دنیا د هغې قدمونو ته لاړه او د هغې په قدمونو کې پرېوتله. نو کله چې دنیا د هغې قدمونو کې پرېوتله څه د وجې؟ صرف او صرف د دې د وجې چې هغه د الله او الله د رسول احکامات چې دي هغه یې ومنل. نو عزتمندو، عزت صرف او صرف په دین کې دی، د دنیا بادشاہی صرف او صرف په دین کې ده. او پس د مرګه که جنتونه او د رب العالمین جل جلاله رضا غواړې نو دینداری اختیار کا. منګه تاسو باندې یهود او نصارا دومره مهنت کړې دي او کوي لګیا دي چې موږ نه خپل اصلیت هیر کړی دی.
مسلمان خپل اصلیت نه پیژني، اصلیت ترنه هیر دی. نن په هر ځای کې مسلمان سر وهلې بر وهلې ګرځي. ولې؟ هغې بنیادي وجه دا ده چې مسلمان خپل ځان هیر کړی دی، خپل دین هیر کړی دی. کم مقصد لره چې الله دې پیدا کړی و هغه مقصد هیر کړی دی، هغه یې پرېښودی دی. الله جل جلاله دا قرآن من تاسو ته پرېښودی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، صحابه کرامو ته فرمایل چې اے زما صحابه کرامو ملګرو، زه خو ځم د دې دنیا نه، خو تاسو ته وروسته دوه څیزه پرېږدم. یو دا کتاب الله دی، دا الله کتاب دی، او دویم زما سنت دی. کتاب الله و سنتی، یو دا الله کتاب دی، یو زما سنت دی. مضبوطی سره داونی سی، سرخروب ګرځئ په دنیا کې. مسلمان نن هغه کتاب هم هیر کړی دی، هغه د پیغمبر سنت هم پرېښودی دي. ځکه په هر ځای کې سر وهلې بر وهلې ګرځي. او رب العالمین جل جلاله څه فرمایي؟ مومنانو بندگانو ته یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، اے مومنانو، کافرانو ته نه وایي، ښه مومنانو ته وایي. ان تنصروا الله، که تاسو مدد وکئ د الله د دې دین، د الله د دې دین مدد وکئ، الله د دین سربلندۍ ته راپاسئ او دې دپاره आवाज راوچت کئ، نو الله جل جلاله څه فرمایي؟ ینصرکم، تاسو الله وایي چې زه به ستاسو مدد وکړم که تاسو زما د دین مدد وکړو. ویثبت اقدامکم، ستاسو قدمونه به مضبوط کړم. قرآن آیت دی خجی. الله څه وایي؟ سوره محمد، تاسو که زما د دین مدد وکړو، زما د دین د مدد او مرستې ته راپاڅېدلی، الله وایي زه به ستاسو مدد وکړم او ستاسو قدمونه به مضبوط کړم. ویثبت اقدامکم، مسلمان چې هر ځای کې سر وهلې بر وهلې ټکولې ګرځي، دا ولې ګرځي؟ دی د الله د دې دین مدد او مرسته نه کوي، دې دپاره نه راپاسي، اواز قدرې نه اوچتوي. یهود او نصاراو دومره دې دباو کړی دی چې د خولې نه اواز نه راوځي. نن موږ تاسو د جهاد نوم چې په خوله اخلو نو داسې یریږو. هلکه جهاد نوم ما اخله، امریکا به در پسې راشي، دهشتګردو کې به دې واچي. د ټولو نه غټه دهشتګرده خو د امریکا ده. په دنیا کې د ټولو نه لوی دهشت چې جوړ کړی دی د امریکې او د یهودیانو جوړ کړی دی. مسلمان راپاسه د اواز په دې الټه که واپس. دا کم حال مسلمانانو سره کېږي په کم کم ځایونو کې. فلسطین کې کم حال شروع دی، نن سبا کم مسلمان راوچت شوی. مسلمان ولې نه راوچتېږي؟ هغه اواز نه راوچتې دی دپاره. مسلمان خوله یې بنده کړې ده، د هغه په خوله کې شوله ورکړې ده. جهاد نوم څوک په خوله باندې نشي اخیستلی، دا جرم دی. ولې؟ امریکا خفه کېږي. په امریکې دی الله د شین اسمان تندر راووري، زه به هغه کار کوم کوم چې ما ته زما رب حکم کړی دی. زما رب چې څنګه په ما او تا باندې مونځ فرض کړی دی، روزه یې فرض کړې ده، داسې په ما او تا باندې جهاد فرض کړی دی. دا فرض موږ د ځان نه ولې هېر کړی دی؟ دا موږ ولې پرېښودی دی؟ او هر کله چې دا موږ پرېښودلو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، صحابه کرامو ته یې وفرمایل چې اے صحابه کرامو، ان قریب دا چې دا کفار دا به ټول رایوځی شي د مسلمانانو خلاف. څومره هم چې غیر مذهب خلک دي د دین اسلام نه هټ کر، دا ټول به رایوځی شي د مسلمان خلاف. او داسې به رایوځی شي لکه څنګه چې موږ تاسو په دسترخوان باندې روټۍ ته رایوځی کېږو. د مسلمان د خوراک دپاره، د مسلمان د قتل و قتال دپاره به دې رایوځی شي. صحابه کرام ته تپوس کې د الله رسوله، هغه وخت یې ته دا ناشنا خبره ښکارېده، عجیبه غوندې ښکارېده، ځکه چې هغې د الله مدد او مرسته لیدله.
په 313 کسانو باندې 1000 لښکر ته په بدر کې شکست ورکول هغې چې ولیدل نو هغې څه وایي چې دا خو ناممکنه ده کافر بسي یو څه به د هغه زوري مړه چې 100 کافران یې ته یو مسلمان ډېر دی مسلمان کی ایمانی قوت او جذبه کافر کې دا شی نه وي د مرګ یریږي مسلمان د مرګ نه یریږي صحابه کرام د الله رسوله آیا هغه وخت به مسلمان کم وي یعنی مسلمانان به کم وي او کافر به زیات وي د الله رسول ورته وی نه مسلمانان به ډیر وي د کافرانو په مقابله کې به ډیر زیات وي خو هغې بس وي هغې به دو سیزونه داسې اختیار کړي وي چې هغې دو سیزونو د وجې هغې به په کافرانو غلبه په هغې باندې د پاسه وي او دوی به تیریږي او دا کافران چې پرې راشي د سیلاب کې چې څنګه وي دا واړه واړه خشاک بهیږي وي داسې به یې وبهي ځان سره ولې د مسلمانانو اتحاد او اتفاق به ختم شوي اپس کې به فرقې جوړې شوي دا فلانې فرقې والا دی دا فلاني مسلک والا دی دا فلانې والا دی دا فلانې والا دی دا به جدا شوي یو بل نه او دویم د دنیا مینه او محبت دا به په زړونو کې دومره پیدا شوي د مال محبت د اولاد محبت د جایداد محبت یره که زه د الله په لاره کې جهاد ته وځم نو وروستو نه زما د دې مال به څه کېږي زما د دې اولاد به څه کېږي زما د دې جایداد به څه کېږي دا یره ورسره په زړه کې پرته د دنیا محبت په زړه کې پروت او د دنیا محبت چې کله زړه ته راشي وي دی به جهاد پرېږدي قتال فی سبیل الله به پرېږدي او هر کله چې مسلمان وي قتال فی سبیل الله پرېښودلو دی غرق او تباه شو کافران به په ده باندې غلبه کوي عزتمندو نن هغه یهودیان چې هغې ته نن نه 14,500 کاله مخکې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیبر کې شکست ورکړی د هغه ځای نه یې ویستي وو بنو نذیر اطرافو باندې پراتو د مدینې منورې او هغه ځای نه هغې وویستل مسلمانانو ختم کړل چې دا یهودیان ازلي دشمنان دي الله په قرآن کې وفرمایل یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء تاسو به یهودیان او نصارا خپل دوستان نه ګرځوئ دا چرې هم ستاسو دوستان نشي ګرځېدلی دي په آپس کې یو دي بعضهم اولیاء او بعض یو بل سره دی یو کېږي خو دي تاسو سره مسلمانانو سره هرګز تر قیامت نشي دا الله فیصله ده په قرآن کې دا آیات اوس موجود دي نن موږ مسلمان د دغه قرآن نه ناخبره د خپل د دین نه ناخبره چې دغه نه باخبره وي نو موږ ته به پته وي چې دا زمونږ ازلي دشمن دی هغې یهودیانو سره لاس ملاوي او هغې سره کینی څنګ په څنګ باندې او هغه یهودیان راپاسي مسلمانانو باندې کله په انډیا کې کله په کشمیر کې او کله په بوسنیا کې کله په چیچنیا کې او فلسطین کې د عراق کې دا څومره ظلمونه په مسلمانانو باندې کېږي دا ولې کېږي چې هغې هر څه خپل په لاس کې کنټرول کې اغوستی دي مسلمان غږ نشي کولی یو یو حمله را باندې کوي مسلمان आवाज نه کوي نو نبی علیہ السلام چې هغې سره جنګ وکړو دا هغه ځای نه یې وویستل ختم یې کړل خیبر چې کله فتح کو حضرت علی کرم الله وجهه په لاس باندې خیبر قلعه چې فتح شوه نو هغې نن دا پوسټر او بینر یې راغستي دي په لاسونو کې یې نیولې دي او هغې څه وایي خیبر چې و هغه ستاسو آخرنی لاس چانس و هغه ستاسو د مسلمانانو ته وي اے مسلمانانو واورئ وی هغه ستاسو آخرنی لاس چانس و چې تاسو په موږ باندې فتح وموندله اوس به موږ په تاسو درځو اوس به همیشه تاسو زموږ د لاندې پراتی یئ مسلمانانو ته چیلنج ورکوي بیا هم نه رابیداره کېږي وي د امن خبرې کوئ جي او د صلح خبرې کوئ جي په دې وخت کې به ته د امن خبرې کوي زما د مسلمان وینه تویږي واړه ماشومان چې هغه سړی وګوري سړی دا کلیجه بهر راوځي خولې ته دومره ظلم دومره ستم په مخ د ځمکه بچانې کړي په مسلمانانو باندې چالو دی باقي مسلمانان دواړه لاسونه نیولي دي بس یاره زما خپل مونځ سره کار دی او دس سره مې کار دی او ای سره مې کار نشته یاد وساتئ جهاد فرض دی په مسلمان باندې کله دې باندې ځان خبر کړئ د جهاد
فرضیت کله راځي؟ کله چې د یو مسلمان ملک باندې کافران حمله آور شي، دشمن حمله آور شي، د هغې ملک په باسیانو باندې اوسیدونکو باندې جهاد فرض وي، هغې باندې څه وي؟ بیا جهاد فرض وي. که چرې هغې کمزوري وي، طاقت ور سره نه وي، وسایل ور سره نه وي، د جنګېدلی نه شي، نو خوا کې چې کوم نږدې ملک دی په هغې باندې جهاد فرض کېږي. ورسره چې لګېدلی کوم ملک دی په هغې باندې بیا جهاد فرض دی چې د مسلمانانو مدد دپاره ووړئ. او که هغې سره هم طاقت نه وي نو دغسې ورپسې ځه، ورپسې لګېدلی ملک، بیا ورپسې لګېدلی ملک. نو چې چا سره وسایل نه وي، هغه فریضه په دې بل ملک باندې راوړي چې چا سره دا وسایل موجود وي. دا د جهاد حکم دی. ښه جي، جهاد په مختلفو قسمونو دی. ټولو نه افضل ترین جهاد چې کوم ته ویل کېږي هغه قتال فی سبیل الله دی، د الله په لاره کې جنګېدل د کافرانو خلاف. ولې؟ دا کافران د الله دشمنان دي، زما او ستا یوازې نه دي، دا د الله دشمنان دي. الله وایي دا زما دشمنان دي. د الله دشمنانو سره به څه کوو؟ د الله دشمنانو سره به جنګېږو، د هغې نه به بدل اخلو. او الله وایي زه به ستاسو مدد کومه، زما دشمنانو خلاف چې تاسو ودرېږئ زه به ستاسو مدد کوم. په دې کې د چا نه مه یېرېږئ، دا ستاسو په دې زړونو کې چې یره پرته ده، دا یره چې پرته ده، دا یره الله ګوره قرآن کې بیان کړې ده. دا څه پټې پناه خبرې نه دي، الله مخکې نه د دې خبرو وضاحت کړی دی. ما چې کوم آیت تاسو ته په لومبي سر کې ووایي، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء، دا ستاسو په دې زړونو کې چې کومه یره ده دا تاسو ته څوک ښیي؟ شیطان. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء، خپل د ملګرو نه دي تاسو یری لګیا دی. هغه شیطان ملګری څوک دي؟ د الله دشمنان. شیطان د الله دشمن، شیطان منونکي د الله دشمنان هغه کافران چې الله نه مني، پیغمبر نه مني، هغه د الله دشمن دی. او شیطان د دغې نه تاسو یری. الله څه وایي؟ فلا تخافوهم، ای زما بندگانو مه یریږئ د دې نه، دا اسم نه دی، دا خشاک دی، خشاک د دې نه مه یریږئ. فلا تخافوهم، د دې نه بلکل ونه یریږئ. وخافوني، الله وایي چا نه ویریږئ، ما نه ویریږئ. الله وایي زما یره په زړه کې پیدا کړئ. ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یئ. که یو سړی ځان ته مؤمن وي نو د مؤمن په زړه کې بس صرف او صرف د الله یره وي. څه به امریکا وي او څه به د امریکې زور وي، څه به امریکا وي او څه به د امریکې طاقت وي. امریکې به څه طاقت وي؟ امریکې له چې طاقت ورکړی دی ما او تا ورکړی دی. نن د دنیا په سطح باندې وګورئ څومره هم وسایل دي هغه مسلمانانو سره دي. دنیا کې که د ټولو نه قیمتي څیز چې د سونې نه هم قیمتي دا پېټرول دي، تیل دي. تیل هغه چا سره دي؟ یو کافر ملک خو ما ته وښیي چې ای سره تیل بیا مسلمانانو سره دي. دا تیل چې پې صرف دی بند کړه دی به یې څوم نشي کولی، مسلمانانو سره دي. ټول د مسلمانانو په ملکونو کې دي، خو مسلمانان هغې دې حده پورې اغوستې دي. نن هغه عرب امارات را پاسي، هغې اواز لګی سي چل منګه اسرائیل تسلیم کو، اوس یې تسلیم که راشي. سعودي عرب اوسه پورې اواز ونه لګولو د فلسطین خلاف. زمونږ پاکستان کې الحمدلله دا نننۍ جمعه خو هر ځای کې چې تاسو ګورئ په دې باندې اواز چالو دی. خپل وسه پورې به کوشش کوئ د مسلمانانو مدد او مرستې دپاره، اواز به اوچتوئ. جهاد د ټولو نه، جهاد قسمونه مې تاسو ته وي. اولنې خو دا د قتال فی سبیل الله. جهاد بالقلم هم کولی شي، تعالی الله د قلم طاقت درکړی دی، لیکل کولی شي، مضمون نگاری کولی شي. هغه الفاظو کې داسې الفاظ چناولی شي چې د خلکو په زړونو اثر کوي، نو ته به قلم نه کار اخلې. دا جهاد بالقلم دی ته وایي. او دریم نمبر باندې جهاد باللسان، د ژبې نه کم از کم دومره څه خو وباسه، څه خو ووایه، څه اواز خو اوچت که د هغه مظلومو مسلمانانو، د هغه مظلومو مسلمانانو په حق کې څه اواز خو اوچت که. خولې ته تاله مه وهه، یریږه مه، مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی.
هغه الله چې تا ته ژوند درکړ دی هغه به مرګ هم درکوي او په دې دپاره د اواز اوچت کو د الله د دین د سربلندۍ دپاره د اواز اوچت کو الله به د عزتداره ژوند درکړي عزتداره مرګ به درکړي عزتمند دا معمولی خبره نه ده د شهید کم مقام او کومه درجه د شهداو کم مقام او کومه درجه وي موږ تاسو خو صرف وګورو موبایل کې فیسبوک کې وګوره شهید دی خان دی ماشاءالله ماشاءالله بس تاسو د شهید مقام سره لیدلې دي خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت تمنا کی چې الله ستا په لار کې بیا ژوند کې دی بیا واپس شهید کې دی بیا ژوند کې دی بیا شهید کې دی شهید بدا تمنا کوي په جنت کې چې جنتیان ټول کله لاړ شي جنت ته نو هغه کې صرف شهدا الله تعالی سوال کوي چې الله زمونږ دا یو سوال قبول کا چې مونږ واپس دنیا ته ولېګا چې واپس تا په دلار کې بیا شهید شو واپس بیا راشو د شهادت دومره خوږوالی دی د هغه خوږوالی د هغه مرایونه نه ختمیږي دا معمولی خبرې نه دي نو کم حده پورې چې جهاد کولی شي هغه حده پورې به کې با اعتماد ادارې راشي هغې غواړي مجاهدینو دپاره چنده ورکوئ ورته دا هم جهاد دی ته نشي تللی خپل مدد او مرسته کوه نبی علیہ السلام فرمایي جهاد تتلل دا خو عین جهاد دی قتال فی سبیل الله کول جهاد دپاره بل یو کس تیارول دا هم جهاد دی یا د جهاد دپاره یو کس لیږل او شاته د هغه کور پرورش او پالنه کول دا هم جهاد دی دا هم جهاد دی د ژبې په ذریعه باندې د هغې خلاف اواز اوچتول دا هم جهاد دی خو موږ تاسو که د ژبې په ذریعه باندې احتجاج کو مظاهره کو د یوې خبرې خیال وساتو چې د چا املاک ته د چا څیزونو ته به نقصان نه رسو زمونږ دین موږ ته دا نه ښیي چې حرام یو کار وکړه دا کار حرام دی جهاد کې هم داسې کار ته نشي کولی چې خامخا هسې ویسا د چا املاکو ته د چا څیزونو ته نقصان ورسوي او موږ خو خپل ملک بیا نقصان خلکو ګاډي ماتوه دکانونه لوټ کوه داسې دي دا خو نه دي دا خو دې ته خو جهاد نه وایي دا د هغې خلاف خبرې داسې به نه کې شریعت په حدودو کې دننه دننه به ته خپل احتجاج ریکارډ کوي کم از کم آواز به اوچتوي چې د قیامت په ورځ د الله په دربار کې ودرېږي چې کم از کم دومره خو ویلی شي چې الله ما ستا د دین د سربلندۍ دپاره یو پیره راوتی یم آواز مې اوچت کړی دی یو پیره مې څه کړی آواز مې اوچت کړی دی الله زما دا ژبه په دې باندې خوځېدلې ده هر یو کس خپل په ځای باندې څومره درجې پورې چې کولی شي هغه به خپل جهاد کوي کوشش به کوي جهاد معنا څه ده کوشش دی به خپل څه کوي کوشش به کوي دی که دا نورې څوم نشي کولی د دې نه خو خالي نه لږ لاس اوچت که که نه دعا ورته وکړه که نه الله د مسلمانانو مدد وکړي الله د هغه مظلومو مسلمانانو مدد وکړي دومره لاس خو اوچت که دومره حده پورې خو هغې سره څه وکړه که نه نو دومره هم چې څوک اواز نه اوچتوي نو د ضمیر د ایمان هر څه بیا ختم دي د هر څه بیا ختم دي نو دې ته بلکل ګورې نه دي یریدل پکار د دې نه د الله مدد چې موږ سره نن نشته هغه هم په دې وجه نشته چې موږ د الله د دین مدد نه کوو الله دین کافران چې دي هغه غرقې لګیا دي دومره حده پورې هغې راورسېدل چې زمونږ په قرآن کې هغې تحریف کې لګیا دي قرآن کې رد و بدل کې خو قرآن ذمواري خو الله اخیستې ده او د دې دین ذمواري هم الله اخیستې ده دا یاد وساتئ ګورئ په ما او تا باندې الله خپل د دین حفاظت نه کوي حفاظت الله خپله کوي که تا ورسره ځان غوټه کړو نو ته به ګلې ګلزار کېږي ستا په ذریعه دین نه ګلې ګلزاره کېږي دین ګلې ګلزاره دی یو سړی دا وایي چې ما سره د عطرو بوتل دی او دا خوشبو کوي عطرو بوتل دی او دا خوشبو کوي دا خوشبو ځکه کوي چې دا ما سره دی دا د دغه مقلتیا نه ده بېوقوفه دی که نه هلکه دا ستا د وجې خوشبو نه کې دی چې خپله خوشبو ده چې تا ځان سره کړه نو ته به خوشبوداره شې داسې دین دی د الله دین خوشبوداره دی
عزتدار دی ځان دی وسره غوټه کته به خوشبودار شي عزتدار بشي او کته دا وایي چې یاره زما په ذریعه به دین را اوچت شي نو دا ستا بېوقوفتیا ده قمقلتیا دی ده نو الله وایي زما د دین مدد وکړه زما د دین مدد څه دی چې کوم کسان د دین خلاف را اوچتېږي دین میټاول غواړي دین اسلام کمزوري کول غواړي د هغې خلاف را اوچت شه د هغې خلاف आवाज اوچت کا د هغې خلاف چې تا आवाज اوچت کو ینصرکم الله وی زبستا مدد کوم په دې کې الله خامخا مدد کوي په دې کې الله څه کوي خامخا مدد کوي تاسو مونږ ولیدل زمونږ ستاسو د اوسنۍ خبره ده په افغانستان کې د امریکې څه حشر وشو څه حشر وشو کوم حشر ته راغلی ده په تلو باندې تختې اوس لارې نه مومي چې په کومه وتښتم شل کاله بې سر و سامان خلکو سره وجنګېدله شرم وله هم نه ورځي حیا پکې هم نشته غیرت پکې هم نشته هغه کسانو سره چې هغې سره تماشه قدرې نه وه یو وړوکی غنې هغه ډزې غونې دا ورسره نه و هم هغه اسلحه یې د دینه واغسته هم په دې باندې استعمال کړه او ټول یې نیست و نابود کړل شل کاله ورسره وجنګېدل بې سر و سامانۍ کې دا د هغې قوت او جذبه جسمانی نه وه ایمانی وه ایمانی قوت او جذبه چې کله وي د الله مدد به الله وعده کړې د عزتمندو ان تنصروا الله ینصرکم الله وی زه به ستاسو مدد کوم ویثبت اقدامکم ستاسو قدمونه به مضبوط کوم الله د مجاهدینو قدمونه هر ځای کې مضبوط کړي دي چرته به تاسو دانی اورېدلې چې مجاهدینو شکست خوړلو مجاهدینو باندې حمله وشوه مجاهدین همیشه حملې کوي په هر ځای کې نیست و نابود کړي کافران دي پوزې لې راوستي کافران دي هغه خو هغې یو څو چند دي ای به څه وکړي وروستو نه مسلمانان کمزوري دي اواز نه لګوي ورپسې د هغې مدد او مرستې لپاره راوچتېږي نه نو هر کله چې د مسلمان مدد او مرستې دپاره مجاهدینو دپاره وروستو نه کسان مضبوط وي مجال شته خپله نشي جنګېدی مه جنګېږه ته یریږې الله مال درکړی دی دا مال ورنه پاتې شي دغه مال ولېږه مجاهدینو ته تاسو جنګېږئ په دې باندې تاسو وجنګېږئ زموږ دا مال په دې باندې ولګېږي الله به مدد او مرسته کوي بیا چې تاسو مدد او مرسته د دین کوئ نو څه نه څه درجې سره د دین اسلام د سربلندۍ دپاره مدد او مرسته پکار ده ځان غلی کول نه دي پکار خاموشه پاتې کېدل نه دي پکار ځان به خاموشه کو نه په دې خبرو باندې نو الله د دین مدد او مرسته چې وکړه نو الله مدد او نصرت چې دی هغه به موږ تاسو لره راځي عزتمندو کافران را یوځای کېدی شي مسلمان خلاف مسلمان ولې نه را یوځای کېږي په مسلمان باندې څه شوي دي مسلمان باندې هم دغه شوي دي چې هغې په خپل اثرات چلولی دي موبایل ورته لاس کې ورکړي دي موبایل دپاره یو سړی خپله ښځه هم پرېږي دي مور پلار هم پرېږي دي مشر او کشر هم پرېږي دي موبایل دپاره خو ډېر د عزت خاوندان ایمانی جذبې خاوندان اوس هم په مخ د ځمکه موجود دي چې هغې غټو غټو شیزونو له ټکر ورکوي او مخکې ځي د مسلمانانو مدد او مرستې ته چې کوم دی هغه تیاریږي نو عزتمندو د دنیا محبت چې د زړه نه ووتلو او د مرګ یره چې د زړه نه ووتله کامیابي به زمونږ قدمونو له راځي مسلمان به بیا هر ځای کې چې دی هغه سرخورو ګرځي مسلمان چې نن سر وهلې بر وهلې ګرځي هغې څه کوي ترک جهاد په ګناه کې مبتلا شوي دي جهاد یې پرېښودی دی کافر خلاف اواز قدرې نه اوچتوي او دا متاثره شوي د څه نه دي دا هم د دغې نه متاثره شوي چې ټوله ورځ یا موبایل دی او یا ټي وي دی یا ډش دی او په هغې منې تا ته ښه څیزونه خو نه ښیي خو د دین اسلام خبرې ښیي ټولې تا ته زمونږ ستاسو په دې اسمبلۍ کې بله ورځ ما اورېدله
یو زنانه را پاسېدله وي یاره زما ذهن دا وی زما ذهن دا وي ستا به سي تا به ذهن به سي ما د قرآن ترجمه وکتله دا په ترجمو باندې کېږي صرف چې الله په قرآن کې ویلي دي مسلمانانو اول بیت المقدس طرف ته مونځ کولو او بیا راتاوه شوه قبله بدله شوه کعبه شوه نو الله وی په دې وجه باندې وی چې پیغمبر ته وی چې تا دا یهودیان تنګي را تنګي نه نو لہذا دا ورته پرېږده او هغه ستا قبله شوه دا اوس د هغې خپل سوچ دی ښه ځان ته مفسرین جوړ شوي دي او دا موږ تاسې اسمبلۍ کې ودرولي ښځو له هم ووټونه ورکړي دي هغه هم اسمبلیو ته لېږلي دي دا زموږ ایمان دی ښځې اسمبلیو ته لېږلي دي ښځه به تاله څه وکړي مړه تاله ښځې هم پاس کړي دي هغه په اسمبلۍ کې بیا دا رنګه خبرې کوي قرآن کې الله زموږ قبله اول بیت المقدس دپاره چې موږ راوچت نه شو موږ به څه دپاره راوچت شو هغه قبله چې هغې کې تمام انبیاء کرام راجمع شوي دي نبی علیه السلام ورته امامت ورکړی دی هغې دپاره موږ راوچت نه شو وی هغه د یهودیانو قبله ده ولا د یهودیانو قبله بیله ده د عیسایانو بیله ده او د مسلمانانو بیله ده او هغې ته هم لکه دوی په حق او سچه باندې وي چې هغې په حق باندې د هغې خپل دین دی زموږ خپل دین دی نه په دنیا کې صرف یو دین دی هغه ته ویل کېږي دین اسلام ان الدین عند الله الاسلام یو دین دی بس یو قبله ده دوه قبلې نشته دې ځان ته اوس هسې بېسه هغې په کاته کې واچوله بیت المقدس هغې ته ورکو وي دا د هغې قبله ده نو هغې دین د کومه رالو هغې دین خو د سره نه منسوخ شوی دی چې قبله ورته د کوم طرف نه ورکوي دا زما او ستا موږ مشران کړي دي او مخکې موږ لېږلي دي عزتمندو دا زما او ستا د سوچ خبرې دي د فکر خبرې دي لږ په دې باندې موږ سوچ وکړو چې دې حده پورې موږ مسلمانان ورسېدلو ما تاسو ته په سر کې چې څنګه ووایي چې موږ د جهاد نوم په خوله باندې نه شو اخیستلی جهاد او الله د سلو نه سوا آیتونه په قرآن کې د جهاد متعلق ذکر کړي دي یو سړی د دې انکار کوي نو کفر ته اوړي جهاد یو سړی مني یا جهاد ته دهشتګردي وایي دا څه دی کفر دی کفر او आवाज به اوچتو موږ خپل مسلمانانو دپاره هر رنګه आवाज چې هغه به اوچتو موږ څومره وس چې زمونږ کېږي د هغې مدد او مرسته به موږ کوو عزتمندو یوې لمحې دپاره یو 15 سکنډو دپاره په دې خبره باندې موږ لږ سوچ وکړو که دغه حال زمونږ وی په موږ باندې دا میزایلې راورېدې او دا زمونږ په دې کوڅو کې دا ګرځېدلې دا بدماشانه زمونږ به څه حال و موږ به دا چغې وهلې چې سعودي عرب څه شو او فلسطین والا څه شو او کشمیر والا څه شو انډیا کې هم بلا مسلمانان دي څوک نه راوچتېږي عزتمندو هغه فلسطینیان هغې صرف او صرف آواز چې لګوي اوس هغې پاکستان ته سترګې دي او باقاعده پیغام هغې راستولی دی د هغې مشر چې زمونږ مدد او مرسته که کوي نو دا پاکستان به کوي په مخ د ځمکه صرف هغې ته پاکستان ښکارېږي ولې دلته کې څه دي بهادر خلک دي زمونږ بهادر فوج دی او موږ سره اټمي طاقت دی موږ هر رنګه د هغې مدد او مرسته کولی شو زمونږ فوج په دنیا کې منل شوی فوج دی او هر ځای کې الحمدلله دا تاریخ کې لیکلی شوی خبره ده کم ځای کې هم په مسلمانانو باندې سخته راغلی ده پاکستان فوج ول ځان رسولی دی او دا هم موږ اپیل کوو ستاسو د دې ټولو په واسطه باندې هغه حکمرانان چې زمونږ کم دي چې کم از کم تاسو نه چې څومره کېږي هغه تاسو کوئ موږ نه چې څومره کېږي هغه به موږ کوو تاسو به فوج وړاندې کوئ مدد او مرسته د هغې کوئ بلکل ورسره تاسو مخکې موږ درپسې څنګه تاسو وایي هغه شان به موږ کوو هر یو کس به خپل د برخې کار کوي خپل د حصې کار به کوي هغه یو کسو په جومات کې لګیا او جاروی وهله او ښه سرمایهدارو پیسو والا کسو بلاشه خان و نوابو لګیا او جاروی وهله نو دا مسجد هغه امام صاحب چې راغی هغه ورته وی جی دا تاسو څه کوئ جارو ولې وهئ په مسجد کې وی جی بل ورځ تاسو ډېر فضایل بیان کړل چې مسجد کې صفایي کول جارو وهل دا ډېر لوی ثواب لري او ورته دا جارو ما ته راکړه
دا جارو ته ما ته راکړه وایي غسته ته وي دا چېرته غریب ته دا ثواب پرېږدي د هغه سره پیسې نشته تا سره پیسې دي ته پیسې خرچه کړه تا هغه ثواب وګټه دا پرېږدي د غریب ته ستا د حصې چې کم کار دی ته هغه وکړه دا د غریب حصه ده دا غریب ته پرېږده نو زمونږ او ستاسو په حصه کې چې کم کار دی کم موږ کولی شو په کار ده چې موږ هغه وکړو او هغه حده پورې موږ اواز خپل اوچت کو عزتمندو د کافرانو نه به نه یېرېږئ معمولی د نقص سر عمره هم په زړه کې به یره نه راولئ الله نه یېرېږئ الله وی فلا تخافوهم مه یېرېږئ د هغې نه الله وی مه یېرېږئ وخافوني ما نه یېرېږئ الله وی که مؤمنان یې نو الله وی ما نه یېرېږئ دي کافرانو نه مه یېرېږئ بالکل مه یېرېږئ نو چې کله د الله یره په زړه کې راله دا هر څه به وشي موجوده حالات کې مسلمانان به څه کوي کم یو کار مسلمانانو ته پکار دی په دې وخت کې چې هغې وکړي نو مسلمانانو ته عزتمندو په دې وخت کې درې کارونه پکار دي یو خو همدغه خبره چې الله کومه بیان کړې ده چې ما نه ویېرېږې د الله وایي زما یره په زړه کې پیدا کړئ چې د الله یره په زړه کې پیدا شي او بیا ته الله نه غواړې چې څه غواړې الله به درکوي د هغې دپاره یې غواړې ځان دپاره یې غواړې د هغه مظلومانو مسلمانانو دپاره یې غواړې الله به ستا دعا قبلوي خو چې د الله یره دې په زړه کې وي یو کار دا شو دویم نمبر باندې دا هم ما تاسو ته وضاحت وکړو ټوله خلاصه آخري کې هم دغه شوه چې د هغه مظلومانو فلسطینیانو مسلمانانو مدد چې په څه طریقې سره هم موږ نه کېږي ما تاسو ته ټولې طریقې بیان کړې په هره طریقه چې وي څه ناڅه طریقې سره موږ ځان په دې کې شامل کړو که څوک داسې رفاعي تنظیم والا راله مستند ادارې والا چې هغې دپاره مالی تعاون جمع کوي نو هغې کې چې چا څومره الله وس ورکړي حصه واچوئ دعاګانې ورته وکړو چاله الله د قلم طاقت ورکړی دی د قلم په ذریعه باندې څوک چې د ژبې په ذریعه باندې سزۍ پورې اواز رسولی شي هغه په اثر و رسوخ کې څومره کسان وي هغه دې په ژبې ذریعه باندې څه وکړي خپل اواز دې ورسوي خو څه نه څه طریقې سره مدد پکار دی بالکل خاموشه نه دی پاتې کېدل پکار او دعاګانې خو باسې هم ورله کوو دعاګانې به هسې هم ورله کوو او دریم نمبر باندې عمل د قرآن آیت حسبنا الله ونعم الوکیل دا همیشه ځان سره وایي حسبنا الله ونعم الوکیل الله موږ لره کافي دی هغه بهترین کارسازه دی موږ لره څوک کافي دی الله کافي دی دنیا ته رزق امریکا نه ورکوي ښه جي دنیا ته رزق الله ورکوي امریکې ته هم ورکوي الله هغه مهربانه ذات دی خپل دشمن ته هم ورکوي هغه نه چېرته رزق نه دی رانیولی چې نه ته مخره ته زما دشمن نو امریکې ته هم الله ورکوي ما او تا ته هم راکوي بل ته هم ورکوي بل ته هم ورکوي ټولو نه لوی رزاق رزق ورکوونکي ذات څوک دی هغه لوی رب دی هغه رب به ما او تا ته هر څه راکوي او که د هغې خلاف اواز راوچتېږي ما تاسو ته ووایي احتجاج کېږي مظاهره کېږي بالکل پکې شرکت وکړئ کم ځای نه هم راوچتېږي لاړ شئ د ثواب په نیت باندې خپل اواز پکې ریکارډ کړئ چې د قیامت په ورځ باندې الله په دربار کې د دې خبرې گواهي ورکولی شي چې الله ما د مظلوم مسلمانانو دپاره اواز عزت کړی الله ما د دین د سربلندۍ دپاره څو قدمونه اخیستي وو زه ورغلی یم خو بیا هم درته ویم نقصان به چاته نه رسوئ ښه جي خپل ملک ته د چا ګاډو ته د چا دوکانونو ته هیڅ قسمه نقصان نه بس خاموش خپل اواز ریکارډ کړئ چې صرف هغه الله په دربار کې حاضري ولګي چې الله ما څه نه څه وکړل هغې دپاره چې کوم ځای کې هم اواز اوچتېږي هغې دپاره لاړ شئ چې تاسو د دې مدد او مرسته وکړه سبا که خدای مکه تاسو باندې راله الله به ستاسو مدد او مرسته وکړي او که نه نن موږ دې هیر کړل نو بیا سبا باندې موږ هم الله به دغه شان هیر کړي چې الله د دین مدد نه کوي الله هم دغه شان به در سره کوم بیا به مو زه هم هیر کوم الله جل شانه نه به دعا غواړو الله دې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق نصیب وګرځي هغه مظلومه مسلمانان فلسطینیان چې هغې باندې هغه ظلم او ستم شروع دی الله ته د غیب نه د هغې مدد او مرسته وکړي الله د مجاهدینو قدمونه نور هم مضبوط کړي او دا امریکا دا یهود دا اسرائیل الله ته د مخ د ځمکې نه نیست و نابود کړي واخر دعوایا الحمد لله رب العالمین